दिलو یو پاکستان په نام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ان شاء الله چې روغ جوړ وای موږ او تاسو به په نننۍ ورځ درس کې د مسلس لمسیلو سره آشنا کیږو درس ترزو دقت وکړئ په لومړی سوال کې د یو مسلس درې زولې راکړي دي یعنی درې زولې معلومې دي A B او C زولا وای تاسو یې محیط نیمه محیط او مساحت پیدا کوي موږ ویل کله چې د یو مثلث درې واړه زولې سره جمع شي محیط د مثلث لاسته راځي که چیرې پر دوو باندې وویشلی شي محیط نیمه محیط لاسته راځي د مثلث مساحت د پیدا کولو دپاره کله چې درې زولې معلومې وي موږ جلا فرمول لرو د همغې فرمول په اساس کولی شو قیمت یې په لاس راوړو که چیرې محیط پیدا کوو نو د درې واړو زولو مجموعه څخه لاسته راځي یعنی A جمع B جمع C په دې ډول یې پیدا کولی شو فرمول یې ده A مثبت B مثبت C نو لیکلی شو چې نیمه محیط د مثلث مساوي کیږي محیط د مثلث مساوي کیږي A معلومه ده 8 سانتی متر مثبت B هم راکړې ده مقدار د B زاویې مساوي له 6 سانتی مترو سره ده د C زولې د B زولې او د C د C زولې مقدار مساوي له سانتی مترو سره ده نو مقدار به د محیط د مثلث مساوي شي له 8 مثبت 6 مساوي کیږي 14 مثبت 10 مساوي کیږي له 24 سره نو په دې ډول د محیط اندازه لاسته راوړلی شو که چیرې غواړو نیمه محیط لاسته راوړو نو د دې لپاره موږ فرمول زده کړی و چې پی تقسیم پر 2 باندې پی تقسیم پر 2 باندې نو په دې ډول د پی مقدار موږ پیدا کو یعنی محیط اندازه مساوي له 24 سانتی متر سره ده که چیرې پر 2 باندې ویشو نو مساوي کیږي له 12 سانتی متر سره یعنی 2 تقسیم 2 یو کیږي 4 تقسیم 2 مساوي کیږي له 2 سره د مساحت د پیدا کولو دپاره موږ جلا رابطه زده کړې په دې ډول به دقت وکړئ چې A مساوي کیږي کله چې درې زولې معلومې وي نیمه محیط ضرب نیمه محیط منفی A ضرب نیمه محیط منفی B ضرب نیمه محیط منفی C د دې فرمول په اساس کولی شو چې مساحت لاسته راوړو نو لیکلی شو چې A مساوي کیږي نیمه محیط موږ پیدا کړو چې مساوي له 12 سره ده ضرب 12 منفی A مساوي کیږي له 8 سره منفی 8 ضرب 12 منفی 6 یعنی B ضرب 12 منفی 10 که چیرې ساده کو 12 په خپل حال باندې لیکو یعنی A به مساوي شي 12 ضرب 12 منفی 8 مساوي کیږي له 4 سره ضرب 12 منفی 6 له 6 سره مساوي کیږي ضرب 12 منفی 10 مساوي کیږي له 2 سره نو مقدار مساوي کیږي 12 ضرب 4 ضرب 6 ضرب 2 قیم الزاویه مثلث ده مقدار مساوي کیږي 4 ضرب 6 ضرب 2 ضرب 12
لی 24 سره په دې ډول صد کولای شو 24 سانتي میټر. تاسو 12 ضرب 24 ضرب شپږ ضرب 2 کوئ جذر ساده کوئ نو په دې ډول قیمت په لاس باندې درځي. دویم سوال ته دقت وکړئ. د یو مثلث قاعده او ارتفاع راکړې دي مساحت یې غوښتله ده. د قاعده ارتفاع کړه چې د یو مثلث معلومه وي د مساحت د پیدا کولو دپاره موږ فرمول لرو چې A مساوي کیږي یو پر 2 A ضرب H یعنی قاعده ضرب ارتفاع. نو د A په خپل حال باندې لیکو یو پر 2 هم په خپل حال باندې ضرب A مساوي لی 12 سانتي مترو سره ده ضرب H مساوي لی 6 سانتي مترو سره ده. یو پر 2 ضرب 12 مساوي کیږي لی 6 سره یعنی کله چې 12 پر یو سره ضرب کو پر 2 یعنی ویشل شي لی 6 سره مساوي کیږي 6 ضرب 6 مساوي کیږي لی 10 سره یعنی 6 سانتي متر ضرب 6 سانتي متر مساوي کیږي 6 لی 10 سانتي متر که چې سانتي متر کې ضرب کو لی مربع سره مساوي کیږي. په دې ډول ساده کولای شو. نو A مساوي کیږي لی 10 سانتي مترو سره. P په لومړی سوال کې یعنی محیط 24 سره مساوي و 24 سانتي متر. نیمه محیط مساوي لی 12 سانتي مترو سره شو. مساحت مساوي لی 24 سانتي مترو سره شوالو. مساحت مساوي لی 24 سانتي مترو سره ده. دریم سوال ته دقت وکړئ. یو مثلث راکړی ده په دې مثلث کې 2 زولې او د زولو ترمنځ زاویه معلومه ده. موږ زده کړیو په تیر درس کې کله چې 2 زولې او د زولو ترمنځ زاویه معلوموي لی دې فرمول څخه مساحت پیدا کولی شو یعنی A مساوي کیږي یو پر 2 ضرب A ضرب B ضرب ساین الفا. لی دې فرمول څخه کولی شو مساحت په لاس باندې راوړو. نو لیکلی شو چې A مساوي کیږي یو پر 2 ضرب A مقدار مساوي لی 4 سانتي مترو سره ده ضرب B هم مساوي لی 4 سانتي مترو سره ده ضرب ساین الفا ساین 10 درجې ضرب ساین 10 درجې. نو لیکلی شو چې A مساوي کیږي یو پر 2 ضرب 4 مساوي کیږي لی 2 سانتي مترو سره ضرب 4 سانتي متر په خپل حال باندې لیکو ضرب ساین 10 مساوي کیږي یو پر 2 سره ساین 10 مساوي کیږي یو پر 2 سره. په تیرو درسونو کې موږ په ستندر زاویو کې په تفصیل سره زده کړي دي چې ساین 10 مساوي کیږي یو پر 2 سره یعنی پر ځای لیکو یو پر 2 4 ضرب یو پر 2 مساوي کیږي لی 2 سره یعنی 2 سانتي متر که په خپل حال ولیکو ضرب 4 سانتي متر تقسیم 2 هم یعنی که چیرې ساده کو وسره مساوي کیږي یو 2 سانتي متر سره 2 ضرب 2 مساوي کیږي 4 سره سانتي متر که چیرې یو بل سره ضرب کو لی سانتي متر مربع سره مساوي کیږي. نو مساحت مقدار مساوي ده لی 4 سانتي متر مربع سره. څلورم سوال ته دقت وکړئ. وایي که چیرې A B او C زولو مقدار معلومي هم نیمه مساحت درکړی وي تاسو نیمه محیط درکړی تاسو مساحت پیدا کړئ.
موږ زده کړیو کله چې درې زولې معلومې وي نیمه مساحتي معلومي نو لومړی ربیع سوال کې چې موږ ترې ګټه واخیستله یعنی ا فرمول په اساس پیدا کولی شو. په دې ډول دقت وکړئ لیکلی شو چې ا مساوي کیږي نیمه محیط ضرب نیمه محیط منفي ا ضرب نیمه محیط منفي b ضرب نیمه محیط منفي c. لیدې فرمول په اساس باندې حاصل په لاس باندې راوړلی شو. نو لیکلی شو چې ا مساوي کیږي نیمه محیط شپږ دېرش ضرب نیمه محیط منفي ا د ا مقدار مساوي له دیرشو سره ده ضرب شپږ دېرش منفي b د b مقدار معلوم ده له څلرویشتو سره مساوي ده ضرب شپږ دېرش منفي c د c مقدار مساوي له اتلسو سره ده. د دویم جذر لاندې نو مساوي بشي دویم جذر په خپل حال باندې لیکو. دویم جذر په خپل حال باندې شپږ دېرش ضرب شپږ دېرش منفي دېرش مساوي کیږي له شپږو سره شپږ ویشت منفي څلرویشت یعنې که دېرشو څخه شل ته پرېږدو لس بکې په شپاړس بکې پاتې کېږي همدلته څلور شپاړس منفي څلور مساوي کېږي له دولسو سره ضرب شپږ دېرش منفي اتلس مساوي کېږي له اتلسو سره. د دویم جذر لاندې دقت وکړئ کله چې شپږ له جذر څخه خارجوو نو لیکلی شو شپږ ضرب شپږو یعنی جذر شپږ کېږي شپږ ضرب دولس شپږ ضرب دولس دوه ضرب شپږ له دوو سره مساوي کېږي یو بکې یو ضرب شپږ مساوي کېږي له شپږو سره که چیرې بکې ورسره جمع کړو اووه کېږي یعنی دوه اویا اتلس. اتلسو پر ځای باندې لیکلی شو دوه ضرب نهه د دوه اویا پر ځای باندې لیکلی شو دوه ضرب شپږ دېرش دوه ضرب شپږ دولس کېږي دولس یو بکې دوه درې شپږ شپږ یو اووه یعنې دوه اویا سره بیرته مساوي کېدلی شي. همدغې که چیرې جذر خارج کو یعنی د جذر په دهیل کې که چیرې په دې ډول ولیکو دقت وکړئ دویمه درجه جذر د شپږ دېرشو پر ځای ولیکو شپږ دېرش ضرب شپږ دېرش ضرب د دوه اویا یعنی شپږ ضرب دولس پر ځای کې ولیکو دوه ضرب شپږ دېرش ضرب د اتلسو پر ځای که چیرې ولیکو دوه ضرب نهه د شپږ دېرشو جذر له شپږو سره مساوي کېږي د شپږ دېرش جذر مساوي کېږي له شپږو سره یعنی له جذر ځای که خارج کو د نهه جذر مساوي کېږي له درو سره د دوه او دوه جذر مساوي کېږي دوه دوه څلور کېږي له دوو سره. نو په دې ډول یې خارجولی شو. دقت وکړئ شپږ دېرش پر ځای شپږ لیکو جذر به د منځه لاړ شي د شپږ دېرش پر ځای بیا هم شپږ لیکو جذر به د منځه لاړ شي د نه پر ځای درې لیکو جذر به د منځه لاړ شي د دوه ضرب دوه څلور پر ځای دوه لیکو جذر به د منځه لاړ شي. نو په دې ډول جذر هم ساده کولی شو. شپږ ضرب شپږ مساوي کېږي له شپږ دېرشو سره شپږ دېرش ضرب دوه مساوي کېږي له دوه اویاو سره په دې ډول یې ساده کولی شو. شپږ
ضرب شپږ مساوي کېږي شپږ دېرش. شپږ دېرش ضرب دوه مساوي کېږي دوه، یعنې دوه ضرب شپږ له 12 سره مساوي کېږي دوه، یو بکي دوه شپږ، دوه درې شپږ شپږ یو اووه ضرب دوه، دوه دوه څلور، دوه دوه څلور، دوه اووه څوارلس، یعنې مساوي کېږي یو سلو څلور څلوېښت. په دې ډول جذر ساده کولی شو، یعنې د جذر مقدار مساوي کېږي یو سلو څلور څلوېښت سره. نو مساحت مساوي ده یو سلو څلور څلوېښت سانتي متر مربع سره. په دې ډول ساده کولی شو. پنځم سوال ته دقت وکړئ. پنځم سوال کې مسله سره کړل شوی دا دوه زولي فقط معلومې دي. وایي تاسو هم محیط پیدا کړئ هم مساحت پیدا کړئ. د محیط پیدا کولو دپاره له فیثاغورس قاضي څخه ګټه اخلو. فیثاغورس قاضیه وایي د قایم زولو مربع مجموعه مساوي کېږي دیوال تر مربع له مجموعه سره، یعنې ا مربع مثبت بی مربع مساوي کېږي له سی مربع سره. په دې ډول لیکلی شو. دقت وکړئ. سی مربع مساوي کېږي ا مربع مثبت بی مربع. نو هم ا معلومه ده زوله او هم بی زوله معلومه ده. پر ځای که مقدارونه وضع کو سی مربع به مساوي شي ا مربع، یعنې څلور مربع مثبت درې مربع. نو سی مربع مساوي کېږي سی موږ ځکه پیدا کوو چې محیط یې غوښتله ده. محیط هغه وخت پیدا کېږي کله چې درې زولي معلومي. د درې واړو زولو مجموعه د مثلث محیط بلل کېږي. که څلور ساده کو شپاړس کېږي، که چیرې درې ساده کو نهه کېږي، مساوي کېږي له پنځه ویشتو سره. که چیرې له دواړو خواو څخه جذر واخلو نو سی مساوي ده له پنځو سره، ځکه د پنځه ویشتو جذر مساوي کېږي له پنځو سره. دواړو خواو څخه مو جذر ونیولو، د سی توان د جذر سره د منځه راوړو، پنځه ویشت مساوي له پنځو سره شولو. نو اوس کولی شو په اسانۍ سره محیط په لاس باندې راوړو، ځکه د درې واړو زولو مجموعه محیط څخه عبارت ده، یعنې پی مساوي کېږي ا جمع بی جمع سی، یعنې څلور سانتي متر مثبت درې سانتي متر مثبت سی، یعنې پنځه سانتي متر. نو پی مساوي ده څلور مثبت پنځه نهه، نهه مثبت درې مساوي کېږي له 12 سانتي مترو سره. نو د پی مقدار ده یعنې محیط 12 سانتي متر ده. که چیرې غواړو مساحت پیدا کو، دقت وکړئ. دوه زولې معلومې دي، ا زوله بي زوله، او د زولو ترمنځ زاویه هم معلومه ده. یو قیم الزاویه مسله ده. موږ زده کړي په تیر درس کې چې قیم الزاویه مسله څه ته ویل کېږي چې یوه زولۍ قیمه وي، همدغه زولۍ قیمه ده، یعنې له 90 درجو سره مساوي ده. نو کولی شو موږ له دې فورمول څخه ګټه واخلو. دقت وکړئ. ا مساوي کېږي یو پر دوه ضرب ا ضرب بي ضرب ساین الفا. کله چې تاسو فورمولونه زده کړئ کولی شئ په اسانۍ سره د هر سوال جواب په لاس باندې راوړئ. نو لیکلی شو چې ا مساوي ده یو پر دوه په خپل حال باندې ضرب ا د ا مقدار 4 سانتي متر ده، ضرب بي د بي مقدار مساوي له 3 سانتي مترو سره ده، ضرب ساین 90 ساین 90 مساوي کېږي له یو سره، ساین 90 مساوي کېږي له یو سره. نو پر ځای د ساین 90 یو لیکو نو ا به مساوي شي یو پر دوه په خپل حال باندې ضرب 4. که چیرې 4 له 2 سره صدا کو نو په لاس ډول بیا لیکو مساوي کېږي له 2 سانتي متر سره ضرب
درې په خپل حال باندې ساين د نوي یعنی یو سره که ضرب کو نو مساوي کېږي 3 ضرب 3 سانتي متر ضرب یو که چیرې ساده کو 2 3 شپږ ضرب یو مساوي کېږي 6 سانتي مترو سره. په دې ډول کولی شو 6 سانتي متر مربع سانتي متر ضرب سانتي متر سانتي متر مربع کېږي. په دې ډول کولی شو مساحت په لاس باندې راوړو. اخیرنی یعنی شپږم سوال ته دقت وکړئ. 2 زول یو ترمنځ زاویه معلومه ده. له همدغې پرمول په اساس کولی شو مقدار په لاس راوړو. په دې ډول دقت وکړئ. A مساوي کېږي 1/2 ضرب A مقدار له 3 سانتي متر سره مساوي ده ضرب B مقدار مساوي ده له 4 سانتي متر سره ضرب ساين د 45 ضرب ساين 45 ساين 45 مساوي کېږي 2 د دویم جذر لاندې تقسیم پر 2 باندې 2 د دویم جذر لاندې تقسیم پر 2 باندې 1/2 ضرب کچيري 4 کولی 2 سره مساوي کېږي. په دې ډول دقت وکړئ. 1/2 ضرب 4 مساوي کېږي له 2 سانتي متر سره 3 سانتي متر په خپل حال باندې لیکو 3 سانتي متر ضرب ساين د 45 2 د دویم جذر لاندې تقسیم پر 2 سره مساوي کېږي. 2 بولی 2 سره د منځ راشي نو مساوي بشي A مقدار به مساوي شي 3 A مقدار به مساوي شي 3 ضرب 2 د دویم جذر لاندې سانتي متر مربع سانتي متر ضرب سانتي متر سانتي متر مربع سره مساوي کېږي. په دې ډول کولی شو مقدار په لاس باندې راوړو د A مساحاتو. دقت وکړئ. په لومړی کې محیط نیمه محیط په غوښتلیو موږ په تیرو درسونو کې رابطې ویلې وې. هماغې رابطې په اساس موږ د محیط مقدار او د دویمې مقدار په اساس نیمه محیط پر رابطې په اساس مو نیمه محیط او مساحت لپاره موږ جلا 3 رابطې ویلې وې. کله چې 3 زولې معلومې وي یوه زوله یوه قاعده ورته معلوموي 2 زول یو ترمنځ زاویه معلوموي. نو موږ په لومړی سوال کې محیط نیمه محیط او مساحت د دې رابطو په اساس باندې په لاس راوړو. په دویم سوال کې چې مساحت یې وغوښتلو قاعده ورته پیره کړي نو موږ د دې لپاره جلا رابطه زده کړې وه. کله چې قاعده ورته معلوموي د هغې دپاره له دې پرمول څخه ګټه اخلو. په دریم سوال کې 2 زول یو ترمنځ زاویه راکړې وه مساحت یې وغوښتلو د هغې دپاره موږ جلا رابطه زده کړې وه چې رابطه یې په دې ډول ده. د دې رابطې په اساس کولی شو په لاس یې راوړو. په همدې ډول څلورم سوال کې مساحت وغوښتلو نیمه مساحت محیط یې هم راکړی 3 زول مقدار یې هم راکړی. موږ د هغې لپاره جلا رابطه زده کړې په تیر درس کې چې رابطه یې په دې ډول ده. د دې رابطې په اساس کولی شو په لاس باندې راوړو. په همدې ډول 5م سوال کې همې محیط وغوښتلی همې مساحت وغوښتلی دا چې 2 زولې معلومې وای نه معلومه وه د پیثاغورس قضیه موږ لرو. پیثاغورس وایي کله قیم الزاویه مثلث د قیم الزول مربع مجموعه مساوي کېږي د وتر مربع سره. د هغې په اساس موږ نه معلومه زوله په لاس باندې راوړله. هغې څخه مو وروسته وکولی شولو چې محیط مقدار په لاس باندې راوړو. د مساحت د پیدا کولو دپاره موږ رابطه زده کړې وه. کله چې 2 زول یو ترمنځ زاویه معلوموي د دې رابطې په اساس کولی شو مقدار په لاس باندې راوړو. اخیرنی سوال کې مساحت وغوښتلو 2 زولې ترمنځ زاویه راکړې هماغه رابطې په اساس چې موږ په دریم سوال کې په کار راوړله د هماغ فورمول په اساس کولی شو ساده یې کو. او هم په 5م سوال کې
یو جز چې مساحت یې غوښتلو د همدې رابطې په اساس باندې صدا کو. په کومه رابطه یا کوم فرمول باندې چې شپږم سوال صدا کیږي. ما مخکې هم یادونه درته وکړه کله چې تاسو فرمولونه زده په اسانۍ سره کولی شئ جوابونه یې په لاس باندې راوړئ. په دې کې یو فعالیت او تمرین درته لیکمه په هغې باندې کار وکئ. ګرانو زده کوونکو د فعالیت او تمرین سوالونه په دې ډول دي. لومړنۍ 3 سواله د فعالیت دپاره چې د درې واړو سوالونو جوابونه مې درته هم اچولی دي په ترتیب سره. په لومړی سوال کې هم محیط هم نیمه‌یي محیط او هم مساحت غوښتل ده. درې واړو مقدارونه مې درته پیدا کړي دي. په دویم کې مساحت غوښتل ده هم اندازه یا مقدار ته پیدا کړي. په دریم کې هم مساحت غوښتل ده. اخیرنی یعنی 11 سوالو چې زاویه 130 درجې د استاندار نه ده دا په یاد در سره چې ساین 130 مساوي کیږي 0.8 سره. که چیرې داسې ډول سوال په کنکور کې هم راشي یعنی 130 درجې وي یا دې څخه یو داسې درجه وي چې استاندار نه وي د هغې مقدار تاسو ته مخکې له مخکې اچولی وي د هغې مقدار مطابق صدا کولی شئ. په دې سوالونو باندې کار وکئ. انشاءالله د دې په حلولو سره به ستاسو مشکلات په مسلس کې یو څه اندازه راکم شي. لومړی مهرباني وکئ فرمولونه په دقیق ډول زده کړئ. په مفهوم میزان پوهې کوئ یاد یې کوئ. هغه مسایل چې ما درته کار کړده په هغې باندې کار وکئ. له هغې څخه وروسته فعالیت او په ترتیب سره تمرین باندې کار وکئ. انشاءالله په دې ډول به تاسې وکولی شئ چې هر یو سوال جلا جلا صدا کړئ. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.